عبدالرحمن بابا فرمایي ورکشه بد کردار و بد سړی که د رور که د عزیز وي که پردی ای رحمانه چې بد فهم بد کردار شي راته وایه سپی بهتر دی که سړی. عبدالرحمن بابا وایي چې کم سړی غلط سوچ والوي او غلط عمل والوي تاغه نه سپی ښه دی او داسې سړی که د رور وي که خپل وي او که پردی وي د ده نه ځان لرې کا ډډې ته شه. بیا عبدالرحمن بابا فرمایي یوه شپه په طاعت نشي رونولی هر شپه په مال و ملک پسې پاسبان یې په تسبیح د تان د ژبه وچ لرګی شي پوچګویی لره بلبل غوندې ګویان شي. او عبدالرحمن بابا وایي چې د دنیا مال دولت او ګټې او تاوان دپاره خو د ځان نه سم سپایي جوړ کړی دی ټوله ورځ او شپه ورپسې ګرځي خو د الله د ذکر او عبادت دپاره یو شپه ویښ نشي پاتې کېدی او د الله ذکر خبره چې راشي کله نو ژبه دې اوچ لرګی شي خو چې د دنیا خبرې شي نو لکه د بلبل غوندې چغار کې. او عبدالرحمن بابا فرمایي خد د دنیا چې توخه د عقبا مذمت د دنیا مکړه ووره پن کړه دا وینا د دنیا په بازار کیږي د هغه جهان سودا. عبدالرحمن بابا وی دا زمان نصیحت ووره چې دنیا ته بد مو وایه دنیا خدا دلته کې ته د هغه دنیا سامان اغشتی شي تیاری کولی شي هغه دنیا په ځان له ښه کولی شي. سخی هر یو دوست د خدای دی ولو کان فاسقن هر بخیل د خدای دشمن دی ولو کان زاهدن. او عبدالرحمن بابا وایي هر سخی سړی کاغه ګناهګارم وي خو چې سخاوت کوي او داغه د لاس نه انسانانو ته فایده رسي داسې کس د خدای دوست دی. او کم سړی چې ځان له خو عبادتونه کوي خو ولې انسانانو ته نور انسانانو ته د هغه د لاسه څه فایده نه رسي او شوم وي بخیل وي نو داسې سړی د الله دوست نه دی دشمن دی. دنیا کخت د آخرت دی دا خبره د رښتیا په دنیا کې بدی نشتا که بدی نوی لتا دنیا نه د واړه دین دی چې له نهی وي سیوا. عبدالرحمن بابا وایي چې دنیا د آخرت پټی دی لکه څنګه چې په پټي کې څوک څه وکړي او هغه ته هغه دوباره رالوي شي میلو شي نو دغسې په دنیا کې چې ته کم عمل وکړې په آخرت کې به درته هغه میلاویږي. د دنیا کې هیڅ بدي نشته دنیا ټیک ټاک ده خو چې ته په خپله بد نه یې د دنیا هر عمل بالکل د دین عمل دی خو چې ته د هغه خبرو نه ځان منې کې کومونه چې الله تعالی ته ویلي ځان منې کا. ملګرو دا د رحمان بابا کلام او د هغې مطلب اجازت غواړم د الله په امان.